او زه په دې باندې فخر کوم چې الحمدلله زمونږ د سیمې نه زمونږ دغه خړ خیبر نه د ملاګورو دغه خړ غرونو نه د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته د درودونو تحفې وړاندې کېږي د محبتونو نذرانې وړاندې کېږي او د عقیدت او د هغه مبارک سره د شوق او محبت دلته نه اظهار کېږي. علامه عدنان صاحب تاسو ته بیان وکړ د حضور صلی الله علیه وسلم د شان او کمالات. هغې نه مخکې صفی الله صاحب تقریر ما واورېد، هغې نه مخکې نعتخواني وشوه، نور علماو بیانونه وکړه. خو د حضور صلی الله علیه وسلم چې کوم مقام او مرتبه ده که هغه سړی بیانوي نو هغه څوک نشي سرته رسولی. هغه مبارک بیان او د هغې تعریف او کمال دا په دې دنیا کې د هغې پېژندلو محال ده. صاحب د قصیده برده فرمایلی وکیف یدرک فی الدنیا حقیقته قوم نیام تسلوا عنه بالحلم. هغه فرمایي چې په دې دنیا کې سړی وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شان او مقام او مرتبه دا زه وپېژنم، وایي چې دا به څنګه کېږي په دنیا کې به هغه حقیقت څنګه یو بشر وپېژني. په دنیا کې چې چا پیغمبر علیه السلام پېژندلی دی داسې پېژندلی لکه چې خوب کې څوک وویني او ویې پېژني. انشاءالله تعالی د هغه مقام او مرتبه به موږ او تاسو د قیامت په ورځ باندې ګورو انشاءالله تعالی. د هغه دیدار به انشاءالله تعالی د هغه محبینو نه الله تعالی د قیامت په ورځ باندې ورکوي انشاءالله. باقی زمانه تیرې شوې د حضور صلی الله علیه وسلم د دنیا نه راتلو او بیا د دنیا نه پرده کېدو څه د پس څوارلس سوه کاله، لیکن الحمدلله دغه امت مونږ او تاسو ګناهګارانو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه خپل زړه نه ویستلی نه دی. هغه د مونږ او تاسو نه چېرته لرې وتلی نه دی. الحمدلله د هغه مبارک ذکر، د هغه مبارک یاد، د هغه مبارک درود، د هغه مبارک باندې سلام سبا بیګا شام و دام د مونږ او تاسو سره د مونږ په کورونو کې، د مونږ په محفلونو کې، د مونږ په جوماتونو کې، د مونږ په مدرسو کې، د مونږ په خانقاهونو کې، په منبرونو کې، په محرابونو کې د مونږ او تاسو سره موجود دی. الحمدلله د حضور صلی الله علیه وسلم حضرت جنید بغدادي رحمت الله علیه فرمایلی چې لو حجب عني رسول الله صلی الله علیه وسلم طرفة عین لحلقت د الله حبیب صلی الله علیه وسلم معنا یو د سترګو رب قدر هم پناشي او لږ شي په هلاکت کې ځان خدای پاک دې مبارک دې موږ او تاسو نه لري. هغه مبارک ذکر او یاد د خدای پاک دې موږ او تاسو نه لري. الحمدلله دا قسم مجالس، دا قسم محافل، دا وی مبارک په ذکر کې، دا وی مبارک په شان کې، دا وی مبارک په یاد کې، دا د ما استاد دا وی مبارک سره د نسبت او د محبت علامت او وی مبارک شان دی او کوم مقام دی او دا علماء کوم مونږ ته بیان کړی او کوم اسلاف زمونږ ته رسېدلي او کوم انبیاء کرامو بیان کړی. حضور مبارک فرمایي مونږ او تاسو خدای او چې تاسو څوارلس سوه کاله مخکې دې مبارک د امینې بیبي په کور کې پیدا شو او بیا څلوېښت کاله عمر کې په حرا په غار کې ورته نبوت او پیغمبري ملاو شوه. حضور څه فرمایي
كنت نبيا وآدم لمنجدل بين طينته. یو روایت چې زه پیغمبرم چې کله آدم په خپله خټه کې هغه کېدی شو هغه وخت کې زه پیغمبر یم. من روایت راځي كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. زه پیغمبر وم په هغه وخت کې چې کله آدم علیه السلام د روح او جسد په کشمکش کې و په هغه وخت کې. وبل روایت راځي كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. زه پیغمبر وم په هغه وخت کې څنګه چې آدم علیه السلام د اوبو او د خاورې په منځ کې و په هغه وخت. علما لیکي دا د علماو بحث دی چې چا دغه تشریح کړې ده. بعضې خلکو ویلي چې دې مطلب دی چې الله په علم کې زه نبي وم. الله په علم کې دا حضرت صلی الله علیه وسلم تخصیص دي. الله په علم کې آدم علیه السلام پیغمبر و. الله په علم کې ابراهیم علیه السلام پیغمبر و. نوح علیه السلام پیغمبر و. نو بیا خصوصیت د پیغمبر علیه السلام څه شو؟ امام نووي دغه حدیث په تشریح کې لیکي چې د دې مطلب دا دی چې حضور صلی الله علیه وسلم د نبوت په منصب باندې سرفراز و په هغه وخت اظهار د نبوت د غار حیران وشو، لیکن منصب د نبوت په هغه وخت کې د حضور صلی الله علیه وسلم سره و چې آدم علیه السلام د دنیا ته نور راغلی، حوا بی بی د دنیا ته نور راغلی.